ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل دور د خلافت کې هغه کسان چې له اسلام نه یا د اسلام له احکامو نه مرتدین شوي ول ډیر زر سم کړل او د ده د حاکمیت تر وروستۍ ورځې پورې هیچا هم په دې نظام کې بغاوت ونه شو کړی. سره د دې هم چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هیڅ سیاسي علومو کوم سند او دکتورا نه درلوده. علي رضی الله تعالی عنه د دې امت حکیم یادېدو، سره د دې چې علي رضی الله تعالی عنه نه فلسفه لوستې وه او نه په فلسفه کې ماسټري درلوده. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په خپل دور کې تر ټولو بهترینه جندي او مجاهد و. سره د دې یو ښکلی او قوي نظامي طراح هم و. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هیڅ کوم حربي ښوونځی نه و لوستی. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د دې امت د امین لقب درلودو. هغه په خپل وخت کې تر ټولو قوي رهبر، مدبر او مدیر و، سره د دې چې هغې هیڅ کوم اداره او منیجمنټ نه و لوستی. دوی ټولو ته الله عزت ورکړی و په اسلام باندې. دا قید او فکر او شرط له ذهن نه وباسئ، دا فکري غلامي له ذهن نه وباسئ چې دنیا جوړول، رهبري کول او پرمختګ کول هغه سندونه غواړي. نه، هغه یوازې قوي ایمانونه غواړي. هغه یوازې په اسلام باندې په صحیح معنا باندې عمل کول غواړي. دا په دې معنا نه چې موږ د تعلیم پرېږدو، تعلیم ته د شا کړو. نه، دا فکر باید له خپلو اذهانو وباسو چې څوک سند نه لري هغه هېڅ هم نشي کولی. نه، چې څوک ایمان ولري هغه هر څه کولی شي.